د جلسو، غونډو، ټولګیو او نورو ایونټونو د ترسره کولو په برخه کې د وخت د مدیریت غوره او مؤثر تخنیک. تاسو به لیدلي وي کله چې تاسو جلسې ته کسان راغواړئ یا ټولګي ته کسان راغواړئ، دوی ناوخته راځي، دوی په خپل وخت نه حاضریږي. دا د دغه کسانو چې په خپل وخت نه حاضریږي د دوی د وخت نه مدیریت دی. دوی یعنې خپل وخت نه مدیریت کوي، دوی په ناسم وخت کې جلسې ته راځي. دا د دې لامل کېږي چې د تاسو خپل وخت ضایع شي او همدارنګه هغه کسان چې مخکې راغلي دي. څه وکړو چې ټول کسان په همغه وخت حاضر شي؟ د دې لپاره تاسو باید د روند ټایم څخه ګټه واخلئ. دا معنی چې تاسو د جلسې وخت یا د ټولګي وخت فیکس عدد مه لیکئ. مثلا داسې مه وایئ چې تاسو د 8 بجو څخه تر 9 بجو پورې ټولګي ته راشئ، یا د 8 بجو څخه تر 9 بجو پورې دغه ایونټ دغه غونډه شروع کیږي، بلکې داسې ووایئ چې تاسو د 9:50 څخه تر 8:50 پورې دغه ټولګي ته راشئ یا دغه جلسې ته راشئ. دا د دې لامل کېږي چې دغه 9:50 یا 8:28 څخه تر 9:20 پورې دغه وخت خلکو ته دغه د جلسې ګډونوالو ته مهم وي. یعنې دوی دا فکر کوي چې دا یوه حساسه موضوع ده، یوه مهمه موضوع ده، نو دوی تعجب کوي او په همدغه وخت دوی به ځان حاضروي.